د چمن په ښار کې د 2018 څخه مخکې د چمن په څو سړکونو باندې لکه تاج روډ، ټرنچ روډ او دا رقم مال روډ، په دې کې د هغه سټریټ لایټ یا هغه د سړکونو یا د کوڅو بتۍ ولګول سوې. پر دغه بتیانو باندې په کروڑو روپۍ مصرف سوې، خو د 2018 راوروسته بیا دغه بتۍ ورځ تر بلې داسې کېدی چې مړه کېدې او بیا نن د 2023 پورې دغه حال ته رارسېدلی دی چې په تېر 2.5 کاله یا شاوخوا نږدې 3 کاله کې بیا چا د دغه بتۍ لیدلې نه ده چې ولې نه ده لګېدلې. په دغه ښار کې که یوې خواته زموږ نمایندګان دي هغه که دا وایي چې موږ و دې ښار ته داسې څه نسو راوړلی ځکه زموږ په وپا کې یا په صوبه کې به شاید په حکومت کې څه ستونزې وي. دغه رڼا چې مخکې و دې ښار ته ورکړه سوه هغه رڼا ولې له دې ښاریانو څخه واخیستل سول. د چمن ښار چې هغه وخت دغه بتیانې ولګول سوې، خاص کر موږ چې اوس چیرې ولاړ یو پر تاج روډ باندې، د یوې خواته مې د چمن لوی سکول دی او بلې خواته مې د چمن سیول هسپتال دی. دغه سیمې دغه هلکې ته درختې وې، ډېر ښه خوند یې کاوه. خو اوس بدبختانه چې یوه بتۍ هم نه لګول کېږي. له زموږ څخه کښته مخامخ بیا د چمن تاج روډ دی چې پر هغه باندې په هر دکان کې بیخي ډېر زیات بلپان لګول کېږي. که چیرې یو دوکاندار د خپلې ګټې لپاره بلپان لګولی سي، د دغه ښار نمایندګان یا هغه ذمهواره کسان چې د دې ښار په نامه باندې دوی مراعات اخلي، دوی د پیسې اخلي، د دې تر څنګ د دوی باندې موټران پسې وي، په دوی پلوس پسې وي، دوی د حکومت له کور هر څه دوی له روان وي، هغه ولې د دې ذمهداري نه اخلي چې دغه بتۍ ولګوي. د دې تر څنګ دغه سړک تاسو اوس وینئ، زموږ یوې خواته ولوړې خواته دغه سړک ته وګورئ، دا د چمن ډي سي دفتر دی، کمپلیکس ډي سي کمپلیکس، ولکچتې خواته بیا دا د چمن نادرا ده. خو تاسو وینئ چې په دغه څومره توره شپه ده او څومره موټران، یوازې د موټرانو رڼا معلومېږي، بل څه نه معلومېږي. پر تاج روډ له به ورته ولاړ شو، پر تاج روډ باندې یو ځوان را سره ولاړ دی، د دې د چمن اوسېدونکی دی، د هغه څخه به د دغه بتۍ یا د دغه سټریټ لایټ په اړه باندې پوښتنه وکړو چې دی په دغه اړه باندې څه راته ویل غواړي. د دغه سټریټ لایټ په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ دا خو سیاوله پلا ولګېدې، سابق ناظم صلاح الدین ولګولې. د پښتونخوا ملي پارټۍ سره تعلق ولو، ډېر ښه خوند یې کاوه، څو وخت وچلېدلې، دلته به خلکو کرکټ کاوه، کوچنیان به د شپې کرکټ کوي، ښه رڼا به ول او درخت یې ولګولې، ښه خوند یې کړ. بیا د وخت د تېرېدو سره خلکو ګسه کاټ کړې او بیا خلکو قرار را ویرونه ځینې کاټول او زما ډیوټي په خپل زه ولاړم خلکو کاټول، ښه د اشتیاقي سي زاسای سره. دغه خلک چې درته وایي چې زه ولاړم او کاټولی، سیاسي کسان وه او که یا مطلب د ښار هغه روینیان یا غله یا بل څوک وله؟ روینیان یې بولې، سیاسیان یې بولې، خو ما په خپلو سترګو ولیدل، خو خوند یې نه په وکړي که نه. اوس د ښار خلک ول؟ د دغه ښار خلک ول، څه دغسې خو نه دي راغلي د پنجاب څخه. اوس زموږ دا یقین دی چې خامخا به حاجي حبیب الله کا او مچ الله ټارزم خامخا موږ ته رسوي. کتونکو د ده دغه یوه خبره ډېره هغه د چا پر چا منطقه وه او ډېره دلچسپه وه چې دی وایي چې ما ورته کتل د دغه ښار خلک وه او دغه بتیان یې یو سازش لاندې یا دغه کاټولې تر څو په دې ښار دغه رڼا ښار چې زموږ د چمن یو بل ځوان دی، هغه څخه به هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړو. ځوانه که چې لږ دې خواته راسې او دا ونسې ورته ووایه د دغه بتیانو په اړه باندې ته څه نظر لرې او د څه وخته څخه راهیسې ستاسو د دې سره مشکل دی؟ دا خو چې کوم وخت د بلپان ولګېدو د سټریټ لایټ، نو پر دې باندې انتهایي زیات پیسې راغلې، پر دې باندې انتهایي زیات مطلب خرچه وسوه. خو بهرحال بیا هم د دې کور ودان دوی وایي څه وکړي هغو نه وکړي. خو بهرحال دغه کوم بلپان تور توره تیاره ده وروره، که دی وګورې که دی وګورې، دلته به پخوا کوچنیانو کرکټ کاوه، کوم دا دلته د ښار هلکوان چې به دې به دلته کرکټ کاوه، دې ته به دلته مطلب نور دا خلک به تېرېدو، یو سیسټم به و، یو ښه خوند به یې کاوه، رڼا به وه، لکه اوس په نورو ښارونو کې نور ښارونه مې لیدلي دي، هغه ښه ښایسته ښارونه دي، ښه حساب کتاب. یار خو موږ دلته د کرپشن ښکاري، دلته موږ دلته د ډېرو غټ دغه ښکاري. بیا الټا اوس مطلب دا حساب کتاب دی چې نه لایټ شته، یار خو بجلي نه وي، چې بجلي راشي هغه بیا دا توره تیاره ښایي د موټرانو بتۍ وي، نو ستا خبره ده د هسپتال بتۍ وي نو یا د سکول ده یا د دوکانونو دا وي نو یا د موټرانو دا وي نو. لکه څنګه چې باز محمد ورور وویل، موږ هیله لرو چې د چمن نوی ښاروال ښاغلی حاجي حبیب الله او د ده تر څنګ یا ډیپټي میر یا ډیپټي مرستیال ښاروال مطیع الله خان اڅکزی هغه پر دې باندې ژر تر ژره اکشن واخلي او لاس په کار سي او دغه رڼاوې چې مخکې وې هغه بیرته و ښار ته راوړي. ډېره زیاته مننه.